د یو وخت خبره ده په یو کلي کې د بیټو په نوم یو کس و. د ډېرې زیاتې چیلۍ ساتلې وې. د به دکه چیلۍ همیشه ځان سره بیولې د ځنګل طرف ته. د به ځنګل کې دکه چیلۍ سره ولې چې تر څو دا چیلۍ ښه ګیه وخوري او په خېټه مړه وي. یو ورځ یې د ځنګل ته لاړو چې ګوري د لرګو د ټکا اواز راغلو. یاره د ځنګل کې څوک لرګي کټوي چې زه یې وګورم ورځم ورپسې. بیټو په دې اواز پسې روان شي چې ګوري د بیټو یو پخوانی دوست میټا په دې ځنګل کې لرګي کټ کوي. میټا وروره دا ولې ته د لرګي ولې کټ کوې؟ بیټو وروره چې دا لرګي نه وهم نو خورم بس. زه دکه لرګي وهم او بیا وړم بازار کې خرڅوم او دې باندې د خپل کور ګزاره چلاوم. او میټا وروره انسان ته محنت کول پکار دي. وګوره ما سره څونه ډېرې چیلۍ دي. زه دکه چیلۍ دلته په دې ځنګل کې څروم او بیا دې نه شودو وباسم او بازار کې خرڅوم هم او په خپل یې هم خورم. واه بیټو وروره تا خو ډېره زیاته ترقي وکړه خو تا سره دونه ډېرې چیلۍ وي چېرته ځکه ته خو ډېر زیات غریب وې. میټا وروره دا ټولې چیلۍ ما ته سخر په جهیز کې راکړي دي. زما ډېر ښه سخر ده. چې دا واورې نو میټا ځان سره په سوچ کې شي. هی د خلکو قسمت خو ووینه چې خلکو په جهیز کې څه واغوستو او یو زما سخر دی چې ما ته یې په جهیز کې یو لوټه راکړې ده او هغه مې راته دا ویلي وو چې کله ضرورت شي بیا به یې موږ ته واپس راکړې. میټا وروره په ما باندې ناوخته ده زه درنه ځمه. دا وایي بیټو دلته نه لاړ شي او میټا دکه لرګي اوچت کړي او په غوسه کې خپل کور ته راشي. څه وشو میټې ستا خوله ولې دونه پړسېدلې ده؟ ښځې نن مې په ځنګل کې یو پخوانی دوست ولیدو چې ومې کتلو ډېرې زیاتې چیلۍ وي ورسره. زه خو ډېر حیران شوم ورته چې هغې ته سخر په جهیز کې ورکړې وې او ما له سخر څه راکړي دي په جهیز کې. میټې ستا سخر خو تا له په جهیز کې یو لوټه درکړې ده نو څه کې تا له خر درکړي په جهیز کې؟ د پلاستیک لوټه یې راکړې ده چې احسان یې راباندې نه ده کړی او یو یې ښه کړي دي ځکه چې تا ته څوک ګوري نو څو کسانو ته هم دستونه لګي. میټې ما د بېغرضي راکولو ضرورت نشته. که دونه شوق دې وي که نه خپل سخر ته ورشه هغې نه چیلۍ وغواړه. ښځې خبره خو د بېل کال ښه ده. زه ورځم او دې نه چیلۍ غواړم. میټا د کور نه روان شي او خپل سخر طرف ته راشي او بیا دې نه د چیلیو مطالبه وکړي. میټې ته پاگل شوی نه یې. تا ته په جهیز کې ما یو لوټه درکړې وه اوس چیلۍ زه تا ته کم ځای نه درکړم. سخر کاکا خلکو خپل زوم ته په جهیز کې څه ورنه کړو په پیسو کې یې وتللو او تا ما له یو لوټه راکړې ده. داسې کوم چې د چیلیو بیولو نه بغیر زه دلته نه ځم. میټې ما سره خو چیلۍ نشته او د یو خر را سره ده که دغه ځان سره بوځې بویځه. میټا دکه خبره هم خوښه شي او بیا دا خر ځان سره دلته نه بوځي. هیڅ خبره نه ده خر هم صحیح ده بیا هغې سره چیلۍ چېرته کې وي. داسې به په دې خر باندې لرګي راوړم زما به کار اسان شي. دکه هم ښه و. میټا دکه د خر سره خپل کور ته ورسیږي. دا څه میټا ته په چیلیو پسې تللی وې خر دې راوستو؟ ستا پلار سره چیلۍ چېرته دي او نه تې زما دکه امید و. دکه خر مې ترې راوستو په دې به زه اوس لرګي راوړم. دکه خر دې هم هغې سره برداشت نه شولو او دا خر دې ترې راوستو هغه دې یوازې پرېښودو. خیر په بله ورځ ته میټا دکه خر روان کې دلته نه د ځنګل طرف ته روان شي او چې کله ځنګل ته ورسیږي نو دلته لرګي وکړي او بیا په دې خر باندې بار کوي. خو دا ظالم په دې خر باندې دونه لرګي بار کړي چې اخر دکه خر دلته پرېوځي. شابه پاسه دونه مې په تا باندې بار نه ده چوله څونه چې ته پرېوتې. مالک په ما باندې دونه ډېر بار مه اچوه زما هډوکي ډېر کمزوري دي زه دونه بار نشم اوچتولی. ستا جسم کې ډېره زیاته وازګه ده. شابه دا لرګي به اوس بازار ته هم وړې. میټا دکه خر روان کې د بازار طرف ته ځي چې په لاره کې بیټو په ده باندې نظر پرېوځي. یاره دا میټا څونه ظالم ده. وګوره په دې ځناور باندې څونه بار اچولی ده. په ځناورو باندې دونه ظلم نه وي پکار. خیر ماښام ته میټا کور ته واپس راشي او دکه خر دلته بار وتړي او بیا دې کور ته دنه لاړ شي. مالک لږ د خوراک څښاک څه راوړه ټوله ورځ راباندې کارونه وکړي ډېر زیات وږی شوی یم مالکه. میټا ټوله ورځ دې خر ته د خوراک څښاک څه ورنه کړلو. د ډېرې لوږې نه دکه خر دلته بېهوش پرېوځي. په بله ورځ چې کله میټا د کور نه بار ته راوځي وګوره څنګه په مازو خو وخت د دلته کې ویده ده دغه د نواب بچی. هلته ځنګل نه به لرګي راوړو او ستا خوبونه دلته نه پوره کېږي. شابه پاسه. میټا دکه خر په ډانډو باندې رویسار کي. شابه پاسه منحوس خره هلته ځنګل ته ځو. مالک ما پرونه رسې نسه نه دي خوړلې په ما کې د بار اوچتولو طاقت نشته ما باندې دا ظلمونه مه کوه.
پاسېږي که په کوتک دې ووهم. میټا دکه خر ډیر زیات ووهي او بیا ځان سره د ځنګل په طرف روان کی. چې کله ځنګل ته ورسیږي د ونې کټ کول شروع کی چې په دې وخت کې ونې نه یو ډیر زور سره आवाज راوځي. وای ما مه وهئ، زه ډیر زیات خوږېږم، مه وهئ. میټا چې دا आवाज واوري نو ډیر زیات ویریږي او یکدم دلته کې یو پیری راوځي. ته څوک یې ته؟ زه د دې ونې پیری یم. تا دې باندې تبر چلولو زه ډیر زیات خوږېدم. ته دې باندې تبر مه چلوه. زه که دا ونه په تبر ونه وهم نو زه به خورم څه. زه خو به دا ونه خامخا په دې تبر باندې وهم. نه ته داسې مه کوه. که ته داسې ونه کړې نو زه به ستا 3 خواهشات پوره کوم. اوس ته ووایه. میټا چې دا واوري نو ډیر زیات خوشحاله شي. واه پیری ماما دا کوي که نه خبره. بس زه اوس هیڅ هم نه کوم. زر زما 3 خواهشات پوره که. سمه ده ووایه ستا اول خواهشات څه دي؟ پیری ماما زما ټول کور د سونې جوړ که. دا زما خواهش ده. سمه ده ستا اول ارمان پوره شو. ته چې کور ته لاړ شي ستا کور به د سونې جوړ شوی وي. اوس 2یم ارمان دی وایه. پیری ماما چې زه څه هم وایم هغه رښتیا کیږي. دا زما 2یم ارمان ده. سمه ده ستا دا خواهش هم پوره شولو. اوس چې ته یو خواهش کولی شي چې هغه به پوره شي. اوس وایه 3یم ارمان دې څه ده؟ پیری ماما دونه تادي در باندې ولې ده. 3یم خواهش به هم زه درته ووایم. اوس خو به خامخا ما او تا سره میلاویږو. زه اوس ځم زما لږ کارونه دي. دا وایي میټا دلته نه روان شي خپل کور طرف ته. چې کله کور ته ورسیږي نو ډیر زیات حیران شي ځکه چې وویني ټول کور د سونې جوړ شوی وي. دا بیا چې کله کور ته دننه شي نو چې وګوري هر څه د سونې جوړ شوي وي. دا چې کله خپلې ښځې ته وویني نو ډیر زیات ګبراو شي ځکه دنه هم سونه جوړه شوي وي. هاي دا څه وشولو؟ دا خو زما ښځې نه هم سونه جوړه شوې ده. افسوس چې زه ړوند شوی وای چې دا ورځ مې نه کتلی. په دونه وخت کې د میټا 2یم ارمان هم پوره شي او یکدم د ده سترګو نظر ختم شي او دا ړوند شي. هی دا ماته هر څه په نظر نه راځي. زما سترګې ړندې شوې. مالک اوس نور د زړه خواهشات پوره کوه که نه. تا په خپله ویلي چې زه څه وایم هغه رښتیا کېږي. ګوره سترګې دې ختمې شوې. ای خره زما خواږه دوسته زما دکه زندګي نه ده په کار. زه پخوانۍ زندګي غواړم. ته زما مدد وکړه. مالک اوس زر ځنګل ته لاړ شه خپل 3یم خواهش دپاره او توبه وباسه او پیري ته ووایه چې زما 3یم خواهش دا ده چې هر څه بیا پخواني شانته شي. خو زما خو نظر تلی دا زه به ځنګل ته څنګه ځم؟ زه یم که نه مالک چې څومره زه وزن اوچتولی شم خو تا به هم اوچت کړم که نه. ته په ما باندې سپور شه زه به دې ځنګل ته ورسوم. سمه ده زما ملګریا ما ځنګل ته ورسوه. بیا میټا په خر باندې سپور شي د ځنګل طرف ته روان شي. چې ځنګل ته ورسیږي نو دې پیري ته आवाज ورکي. پیری ماما چرته یې زر راشه زما 3یم خو ارمان پوره که. په دونه وخت کې پیری دلته راشي. ووایه ستا 3یم ارمان څه ده او د ستا سترګو باندې څه چل شوی دی؟ میټا دې ته ټوله خبره وکړي. چې کله پیری واوري نو ده ته ووایي په دې کې زما هیڅ غلطي نشته. دا د ستا زړه ارمانو چې کوم پوره شولو. ای پیری ماما زما داسې ژوندونه ده په کار چې سترګې نه وي نو په نور څه باندې زه څه کوم. هر څه خو سترګې دي. چې زما سترګې نه وي که سونا وي او که سپین زر وي زه په دې څه کوم. زما 3یم خواهش دا ده چې زما سترګې ښې شي او هر څه پخوانی داسې شي. سمه ده ستا دا خواهش هم پوره شولو. بیا یکدم د میټا سترګې ښې شي او میټا ډیر زیات خوشحاله شي او دلته نه روان شي. چې کله کور ته ورسیږي چې وویني د ده کور پخوانی شانته شوی وي او د ده ښځه هم دلته ټیک ټاک ولاړه وي. میټې لږ مخکې په ما څه شوي وو. ما نه خو لرګی جوړ شوی وو. ای ښځې دا خبرې پرېږده. ما نن اخوا توبه ویستې ده. زه به بیا داسې کار نه کوم. حق حلاله مزدوري به کوم او د دې خر به هم ډیر خیال ساتم ځکه دا خر ما سره په سخته کې ولاړ وو. بیا میټا نیم لرګي په خپله اوچتوي او نیم په خر باندې راوړي. یاره کیدای شي چې میټا ته د خپلې غلطۍ احساس شوی وي. دې وجې نه په خر باندې دونه ډیر بار نه راوړي.
دینه وروسته میټا د خپل خر ښه خدمت کولو او خوراک یې ورکولو او خپل ژوند یې ښه په خندا تیرولو. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.